ډېر بدې ښکارئ ډېر بدې ښکارئ تر دې خاورې شي دا چا وخت ستا په نصیب شوه السلام علیکم ته کښېنه د سړي بچه چې کښېنه 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 الله تعالی دې تا نس نابود نه کړي گپ لگئی یار گپ شپی دے. السلام علیکم ولی الله څنګه ښه وعلیکم سلام څنګه ډېر شلغمه ده تا ځان نشه جوړ کړي تاسو کونډه نه کوم ځای نه سټارټ کړې او په کوم ځای پای ته ورسوله ولی الله کونډم د ډېره ښه ځای نه سټارټ کړی او په ډېر ښه صحیح ځای کې مې بنده کړه قربان دې شم نو دا اوس چېرته ولاړې وې دا خو ښه ځای نه دی نه اوس راغلي وو پاکستان ته راغلي وو په تقریبا نن درېیمه ورځ ده چې راغلي وو پاکستان له تاسو د یو بل سره په موبایل ګنټو ګنټو خبرې کړې وې نه 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 موږ په چې کله کونډه سازه شو ولی بیا موبایل ولی کله چې کونډه سازه شوه که نه نو پاکستان کې چې به تقریبا د سره شپې به داسې 10 بجې شوې 11 خلک په اوده شول نو ما به یا کال وکړو یا به دې کال وکړو هلته او غږ کې ولګو واده به کوو مدینې ته به ځو مکې ته به ځو عمره به کوو دا خبره بچې به کله راوړئ بچې به کله راوړئ یاره بس کمینګ سون کې دی او 9 میاشتې وبه نه ته د جیري نه کمزورې ته د جیري نه هم کمزورې نه نه جیری باندې خو الله رحم وکړو او په تاسو به یوازې د قهر وکړو دا پر زمونږ وسواده وشو که نه پنځمه میاشتې راوړئ د الله بنده یې خو تقریبا د نکاح خو شل ورځې وشوې زرې راوړه ته تکړه نه یې زرې لکه دا خو د الله بنده نور خو دا خو زما خو یاره ولی زر کوشش پکو ولی الله دا د ډبل ټیپ وکړې ویشي ګلابز ورته ولګوه ګلابز به ورته لګو چې سکور زر ووړي چې سکور ښه شخ کې ووړي ګلابز به ورته لګو ګلابز ورته ولګوه څنګه یې ولی الله نور وخت ساعت ته ختې والله شکر دی د الله نه راضي د الله فضل او کرم دی د الله والله ته ممرې له راغلی وې ډېر خوشحاله شو چې الله پاک پتا باندې ممرو که الله د خپل کور وښولو پوه شوې ګینې ډېر ښه خلک وي او الله یې نه راغواړي پوه شوې که نه خو ته د نیت نه صفا یې د نیت نه سپینې نو الله ته خپل کور ته راوغوښتې او چې څه دعاګانې دې کړي الله دې قبولې کړي سره زمونږ امین کې الله تعالی مو والي اورېدو ټول عمر همدغسې خوشحاله او آباد لرغه څنګه چې خوشحاله او آباد یې الله دې همدغه شان خوشحاله لره الله دې ستاسو جوړه هم داسې خوشحاله لري الله مو په اتفاق او په اتحاد لره زیاتره ټیک ټاکرانې جینکۍ ګورم چې واده بیا وروسته خو خدای پاک مو په اتفاق لره یو بل ته ریسپیکټ کوئ یو بل ته احترام کوئ صحیح ده بالکل جی بالکل او د یو بل خبره وړئ جینۍ د ځان لغین نه جوړېږي ته د ځان لغین نه جوړېږي د یو بل ته ټیټه وی یاره ولی الله تعالی خو ښه پته ده چې دا ښځې ډېرې تیزي یقین وکړه یو چغه راوباسي نو بیا هم خوله بند دی نو بس څه نه شو ویلې بس دغه یو دمکي راکوېږي کړې که تا کړې ده یاره زه یې کړی یم څه مطلب چې زه یې کړی یم پوه شوې یاره بیا خوا به پرېښي ښه سړیانو غړ غړ برید وایي اوس پرېښي دې کونیانو غړ غړ برید وایي زه هم چې دا خپل مې په دینوسې راویستلی وی زه چې وینم بېدره سړي به چېرې وایي زه یې کړی یم خبره وره ولي برید مې پرېښي وو که نه خو چې کله راپستا خبره کړې وه که نه په خدای اوس هغه برید هم د یارې نه شم تاولی مې والله که ولي ولیدم که نه نو په دې پاریو کې مې داسې ګرځي چې حیا مې یخلي والله اوس مینو چېرته لاړه ما ته غوږ کېده مینو خدای رسول ته ګوري جیري نه مخکې شوی اولاد پیدا کړي والله نو څه وکړم د الله کار دی نو اوس الله کار دی ستاسو ده که نه دا برید خو به یې داسې داسې کول که نه داسې داسې به کول دا اوس څه شی دلته خو به تاسو ته اوس پته لګي پرې مې غوښتل مړه هغه چې ستا ولي او جیري ستاسو دواړو هغه لایف چې وکړه په دې مدینه کې موږ ناست وو که نه چې سکرین ریکارډینګ مخې له راغې څنګه سکرین ریکارډینګ مخې ده ویل چې لکه ستا ذکر شروع شو چې جیري تا ته ده خبره وکړم دې داسې کې که نه داسې سور کې شخپۍ په بله واړوه لکه تو خو چې راته پکې ورته وویل چې دا دغه په شانتې برید یې پرېښي سړي ایسته موبایل غلی یې کېښو او سیده په کمره ووتو سیده په کمره ووتو که نه چې ما داسې کتل ما وخاندل راشه مې دا ګپ لګوي در پسې مې مخه پکېږي سړي بیا روټۍ نه خوړه جوړه خو موقع ده خو موږ به تشې ملۍ نه خورو
او تاسو خپل انجوای کوئ صحیح ده قربان صحیح او خدای دې انسان دی او بړ بوړ دی او خدای دې وکړي چې 15 ورځې بعد تاسو بچی 15 ورځې املی دې راوړې ده املی خو واده کړي خلک نه خوري بې واده کړي خلک یې خوري دې مینو به دونه منچوري خوړلي ما دې خدای چې وکړه پوښتنه بڑا دومره هغه پنجو والا پاپړ خوري یقینو که پیله زه 15 والا پاپړ راوړه زه 15 والا پاپړ راوړه زه وایم چې د 50 والا او 100 والا پاپړ خورلو زه 15 والا راوړه دا چې کونه کې فابریکه لګېدلې چې 50 او 100 والا خوري زه غریب یم کنه ولی دا چې کونه کې فابریکه لګېدلې چې 150 والا خوري لکه زه خو بیا هم چې کم دی کنه لږ ډېرې دغه کومه مزدوري لږ ډېره الله دې بس خیر کوي ولی څنګه نور سالات واقعیا تی ګرمي شته دی که ګرمي نشته دی ولی دلته خو دونه ګرمي نشته لا بي ولا دوستانو قربان مشم دلته یاره پاکستان کې ګرمي شته دی ګرمي شته دی ولی بس مونږ ځان سره سپورټ کوو ولی وره دستانه دی دستا بگ فین ام ولی یار ټایم دی وره پاکستان کې تابعدار ما چې سخت خدمتي روزانه هر ټایم ګوره میسج کې کال کې پنی مش په بدیم کیږي ښا ګروپ کې به خبرې کو ته به مينو به زبې زه تابعدار یم تا قربان شي دغه غټه خبره نشته وړه ګروپ کې صرف مسکال کوا د چا ګروپ کې مينو ګروپ کې بتای ما زبې ما او دا به خبرې وکاو خط لکه دما ہے بو لکه د بو په شان ته پکې راځه خلک کوم بو ګروپ ته لاړ بو مينو دا خاوند څه غیرتی دی کنه واه یاره ډیر غټ غیرت را باندې کړي ولی خبر نه د ډیر غټ غیرت کړي په ما ځکه خلنګ زما خاوند دی بیا صحیح درته پرسنل کې ورته بیا ولی تاسو ته موږ سره ستا نمبر نشته کنه ته خپل نمبر راولېږه شماره راولېږه نو دا به درته خبرې وکړي ولی خلکو ته به زمونږ مثالونه بیا ورکې ها لیلا مجنون واده کړي مثالونه به دونه خلک اخلي لیلا مجنون نو ورتیر یو پیته نه خبر کنه زه خو درته وایي چې شماره راولېږه چې در سره په کانټیکټ شي ځکه خو درې دوستانو ګلبس خوالو دا ولی ښه ژوند درته غواړو قربان مشم خدای خپلو کې خوشحاله لره په یو بل باندې امین ولی الله دې بیا هم خوشحاله او آباد لره چې تا موږ له دومره عزت راکو ټایم دې راکو او الله دې کله مه خرابوه او آباد اوسئ ډېره مننه قربان تھینک یو مینو جی خدای مو واتساپ ګروپ ته راوله ښه